السلام علیکم څنګه یې جوړ یاست تکړه یاست په خیر یاست او په جوړ یاست وخت مو د ده کوم درځي ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ مو چې سره خاص هغه ته وایي کېږي پارت 7 اور کینګډم فنجایز مرخص مایکولوژي او سپیشیز مرخص سیده په دې کې څو نومان زه د کور کوم بر مخته یو درشم اوس نو اوس راخلو اول واري کوم سپیشي راخلو سرکوسپورا په نامه چې ده سیده دا هم د اسکو مایکوټا خاندان څخه ده سیده نو دی چې دا چې دی په دې کې تونه خاص نورې خبرې نه څه خدای دی پلانټ ته ډیزیز رسوي سیده پلانټ کوم چې نباتات دي هغو ته ناجوړي رسوي پر چیش باندې پر د بلګو باندې سیده د ګوره زه دلته در ښکاره کوم یو منټ ده ګوره دا شوګر بیټس په نامه چې کوم شی ته پلانټس دي د هغو پر دغه ځای باندې د ګروت پکې سیده د سرکوسپورا چې دا پر پلانټس باندې یعنی په نباتات باندې ګروت کوي سیده او دی چې دی د یوکرایټیک اور اسکو مایکوټا خاندان سره تعلق لري سیده فنجای دی دا ښه یو بل سپیشي دغه ته ویل کېږي کلویو سپورا په نامه باندې سیده یا کلیویسپورا په نامه باندې سیده دا چې دا د کانډیډیا د خاندان څخه ده سیده په دې ما بیخي ډېر ویډیو جوړې کړی کانډیډیا و چیش ته وایي چیش نه وایي سیده او په دې کې دوه په نور نومان باندې هم ډېر یادېږي سیده انامورف او ټیلومورف سیده نو دا چې دی دا د دې سمپل دا خبره ده چې دی په پلانټ وي په هیومن کې پاتوجن جوړوي پر انسانانو باندې نه جوړوي سیده نو هغه ته چې شوی کېږي کانډیډیاسیس په نامه باندې په دې باندې مې ویډیو جوړه کړې ده سیده کانډیډیا ما چې وګوره په هغه کې چې خپله سره خلاص شوی دلته په ایس په نامه باندې مې یادېږي سیده دا ګوره او د ده خاندان چې دی د یوکرایټیک دی او فنجای دی په هغه کې بیا د اسکو مایکوټا خاندان سره تعلق لري سیده په دې کې مین لفظ اسکو ده سیده اسکو لفظ ښه د کوکچیلوبولس په نامه چې کوم سپیشیز ده سیده یو بل سپیشي مو د سره اخیستې ده سیده نو دا چې دا په یو بل نامه هم یادېږي یا د بل نوم هم ورکوي د نور سپیشیان هم دي هغه ته ویل کېږي کرویو لیرا په نامه باندې سیده په دې ما بیخي ډېر ویډیو جوړ کړی دی چې دا چیش دپاره دی او کوم ډیزیز کاږي سیده دا رقم چې دی دا کوم سپیشیز ته دا د فنګل پلانټ انفیکشن دپاره کوي سیده پلانټ کې دی په نباتاتو کې دی نه جوړ کړي بعض اوقات د یو سپیشیز چې دا کوم دا سپیشیز چې ده نو دا بیا په هیومن او په انیمل کې یعنی پر انسانانو باندې یا پر حیوانانو باندې ګروت وکړي هغه ته ناجوړي ورپېښوي سي د هغه ته وکړي کانډیډیاسیس په نامه یا نور داسې ناجوړي وي هغه دته پېښوي پر دې ناجوړي باندې ما ویډیو جوړه کړې ده او دا چې دی د پټیټو ډیکسټروز اګار باندې ګروت کوي سي ده دا ګوره سبټیټ هغه جلا کیسه ده سبټیټ او نن سبټیټ سي ده دا او دی چې دی د خاندان چې دی یوکرایټیک دی فنجای دی اسکو مایکوټا سره تعلق لري سیده دا اسکو لفظ په دې کې مهم دی سیده دا ګوره دا نور کوم ډیزیز میزیز چې دی کازي دغه دپاره دی سیده ښه یو بل سپیشي مرخص هغه ته کېږي ډیبرومایوسیس په نامه سیده دا سپیشیز چې دا هم د کانډیډیا د خاندان څخه ده سیده کانډیډیا باندې ما بیخي ډېره ویډیو جوړه کړې چې دا چیش ته چیش نه ده سیده دی چې دی یو قسم ناجوړي موږ ته پېښوي هغه ته ویل کېږي کانډیډیاسیس په نامه باندې چې کوم حالات دی دا موږ ته پېښوي او دا ایسټ هم درته ویل کېدای شي د ایسټ د خاندان څخه سیده دا په دې باندې ما ویډیو جوړه کړې په دې کې نور ډیپ نظم سیده زما څخه دی د سیده دی چې دی اسکو مایکوټا څخه دی سیده اور فنجای دی سیده په دې کې یو دا شیان په وسله هیبلوډ ډیپلوډ دا هم ضرورت نشته په دې باندې ما ویډیو جوړ کړی سپور دی څنګه ځان پروډیوس یا اگر ریپروډکشن کې ما جوړ کړی دی سیده جینیټیک څنګه دی چیش دی سیده نو دا ښه پنځم نمبر کوم چې اپیکوکم یا نایګرم په نامه باندې کوم دی نایګرمز نو دا چې دا سپیشیز دا هم د اسکو مایکوټاس تعلق لري او دا چې د پر پلانټ باندې ډیزیز جوړي یعنی پلانټ ته نباتاتو ته پاتوجن ناجوړي ورسوي سیده او د دې چې د انډوفایتیز دی یعنی انډو دننه سیده په پلانټ کې دننه سیده دننه په پلانټ کې د ژوند کوي سیده او د یو رقم کلر دی باسي یو رنگ باسي هغه یو پیګمنټس دی سیده نو دغه څخه ډیر
یوزفل یعنی ډېر په کار راځي هغه رنګ څنګه په کار راځي هغه څخه انټي فنګل ایجنټ جوړیږي د چا خلاف بیا دې دا کار کوي یا د ایجنټس یا د کوم دوا چې د جوړي نو هغه د داسې یو فنجای خلاف جوړیږي چې هغه پیتوجن جوړیږي سیده یعنی ناجوړي جوړیږي نو د هغې خلاف دی دا اپیکو ګم چې دی د هغه د دوی څخه کوم کلر چې دوی جوړ کړی دی نو دوی بیا څه چمه کې د هغه څخه یو انټي فنګل جوړ کړي سیده د او دلته یو بل شی په یاد وساته دا ولواري چې و په فنجای امپرفیکټ کې اوسېده کوم چې د ډیو ټرومو مایکوټا په نامه باندې چې دا اوس ختم شو دا اوس نسته سیده د بل ګروپ ته واچوي سیده دا اوس ګوره په اسکومایکوټا کې واچوي سیده یوکراټیک دی فنجای دی اسکومایکوټا دی سیده او دا چې دی پر پټاټو باندې ګروت کوي سیده دغه رنګ چې دی د دې څخه دوی دغه جوړوي سیده انټي فنګل دوا جوړوي سیده د انټي فنګل خلاف کوم چې دوا دغه جوړوي هغه ایجنټ جوړوي چې کوم فنګل بیا تاوان رسي نو دوی بیا په هغه باندې هغه خلاف یې ورکړي سیده او دا په پټاټو باندې د ګروت کړی دی سیده پټاټې چې دي پر هغو باندې د ګروت کړی دی سیده د هغو نه نور خاص دی چې کوم دغه نسه پکښې کې سیده انټي فنګل دوا جوړیږي یو رقم کلر د جوړي هغه څخه انټي فنګل دوا جوړي یو دی دننه دی او اسکومایکوټا سره تعلق لري سیده ښه یو بله سپیشي هم راخسته هغه ته کېږي میګناپورتې ګریسي په نامه باندې سیده ګریسي په نامه سیده دې ته په نور نومانه هم وایي کېږي د نوم څه به ته باید سر خلاصوي چې دا چیش ته معنی سي سیده دې ته رایس بلاستو فنګس په نامه باندې وایي کېږي رایس روټین نیک په نامه باندې هم کېږي رایس سیډلینګ بلایټس په نامه هم نومېږي او بلاست اف رایس په نامه هم کېږي اوول لیف سپورټس او جرمینا په نامه باندې وایي په نور نومان باندې هم یادېږي دا ټوله د ده نومان دي سیده او یو مخصوص ویټ یعنی ویټ بلاست په نامه هم نومېږي ویټ بلاست په نامه باندې هم سیده او دا دی پلانټ پیتوجنیک فنګس دی سیده په هغه موډ باندې اوسېږي سیده دی څنګه تاوان رسېدی وریجې دي وریجې سوله او غنم سو نو پر هغه باندې دی افیکټ کې تاوان رسي او ډېر سیریس تاوان رسي سیده نو دی څه چم کې پر غنم باندې ګروت کې غنم خرابوي وریجې خرابوي هغه څنګه خرابوي دلته ګوره تاسو ګور غنم دی دا ستا دغه ځای کې د ګروت کړی دی سیده نو دا ځای کې د ګروت کړی او دی داسې نه کړي چې یوازې دغه ځای در خراب کړي دا باره دی په سره پورته کېږي داسې نور دي د ده بغل ته چې هر څونه پلانټ یې هغه دی خرابوي نو په دې وجه دی سیریس کنډیشن ته واچوي دی سیریس یو منټ زه دی کوشنی کوم نو دی ورته ګوره وایي دا سیریس ناجوړي جوړوي د چیز ته د رایس او یا د غنمو یا د وریجو د سیده نو دی څه چم کې د وریجو غنم ډېر بد خراب کړي سیده نو د ده د وجې څخه تقریبا په هر کال کې چې دی تقریبا دی د 80 میلیونو کسانو خوراک چې دی هغه دی ضایع کړي سره د 80 میلیونو کسانو خوراک دی ضایع کړي او دا د اګریکلچر دپاره دا ډېر مهم دی سیده نو په دې وجه باندې دی چې دی د نامه باندې دته ورکول شوی دی رایس بلاست فنګس یعنی دی څه چمه کې پر هغه غنمو باندې ځان ګروت وکړي هغه څه چمه کې بلاست یې کړي سره ختم یې کړي یا ماتې کړي یا ګروت پر وکړي بلاست نیو سیل ته وایي کېږي سیده نو پر ده باندې داسې ګروت پیدا کړي سیده غنم تخم په ډېرو شیانو باندې غنم ورجه تخم داسې نور داسې کم چې هغه تخم په رقم دانې لري نو دی پر هغه باندې ګروت کوي سیده دا ګور او د هغو پر بلګو باندې هم دی ګروت کوي سیده بلګونه نه دي بلګونه یو منټ دا بلګونه دي ګوره پر بلګو باندې هم دی ګروت کوي سیده او د ده چې دی د چیز تعلق لري یوکرایټیک دی او فنجای دی اسکومایکوټا سره تعلق لري سیده اسکومایکوټا سره دی تعلق لري سیده دا درې دغه دی سیده دا ګوره یو شی مې کوم اپ کې کې هغه باید خپله وایسي سیده ښه یو سپیشي بله د هغه ته کېږي میروزایما یا ګیولر مندي سیده نو دې ته په نورو نومانه هم کېږي هغه ته کېږي پیچي یا ګیولر مندي په نامه باندې سیده دا ګوره او دا چې دی دا د ایسټ خاندان څخه دی یا د کنډیډیا څخه دی په دا نامه باندې هم یادېږي کنډیډیا ګیولر مندي په نامه باندې سیده په زیات په دې باندې یادېږي سیده نو دا څه چم کې دا هیومن پیتوجنیک دی سیده هیومن پیتوجنیک سیده ګوره نیومرس انفیکشن دی چې دی دا تقریبا بیخي زیات په انسانانو کې انفیکشن کازي یا هغه کم یو کازي سب کنټینیوس خالي کنټینیوس سیده نو خالي کنټینیوس واغه دغه ته یعنی پر سکین یا پر داسې پر ستوک پر نو ځای باندې دی ګروت کوي سیده نو دا دی چې دی د فنجای څه دی او اسکومایکوټا څه دی سیده نو دا د ګروپ دی او دا دغه دی سیده دا یو ښه یو بل سپیشي هم د هغه ته کېږي ناکاسیومایکوسیس
ګلیبراټس په نامه څه ده دا نو د اول نوم چې و یو منټ دته چې دی هیبلاید ایسټم وایي کېږي څه ده او د اول نوم چې و هغه کنډیډیا ګلیبراټا په نامه باندې څه ده دا د کنډیډیا د خاندان څخه دی پر کنډیډیا باندې بیخي ویډیو ما جوړ کړی دی څه ده کنډیډیا د څه دی تعلق لري څه ده او دی چې دی دا چې دی د هیومن پیتوجنیک دی څه ده هیومن پیتوجنیک دی انسانانو ته ناجوړې لګوي چیرې لګوي چیرې چې کومن کم یعنی هیومن میوکوزل ټیشو باندې د گروث کوي چې د کوم چې ځای کې ګروپ زیات وي یا یو بل داسې میوکوزل ټیشو چې نساجونه وي پر هغو باندې گروث کوي څه وخت گروث کوي هغه وخت دی کې چې کله دته ایچ آی وي مرضي وي یا ډایبټیز د شکرې مرضي وي یا د ایډز مرضي وي یا د ایډز علاج روان وي نو بیا د څه چمو کې پر انسانانو باندې گروث شروع کوي چې د پر انسانانو باندې گروث وکړي دغه د گروث نه کوي چې دا او دا د کنډیډیا په نامه باندې ډیر مشهور دی چې او د چې جوړي کنډیډیاسس جوړي او کنډیډیا ډیما جوړي چې دا رقم دی او د چې د تعلق د چیز سره ساتي اسکو مایکوټا فنجای سره تعلق ساتي چې دا نور د خاص په دې کې د غنسته چې دا پورا د مکمل د غوس